السلام علیکم ورحمت الله. د نن ورځې زموږ د نن ورځې درس دی اچ لوکاپ فنکشن یا هوريزونټل لوکاپ فنکشن. دا فنکشن د مایکروسافت ایکسل د فنکشنونو د جملې څخه یو فنکشن دی چې په افقي سطرونو کې یا روګانو کې د کلمو د پلټن لپاره پکارول کیږي. دوستانو وی لوکاپ یا ورټیکل لوکاپ چې دی هغه فنکشن چې په کالمونو کې یا په عمودي سطرونو کې کلمې پلټلې یا پیدا کوو، خو هوريزونټل فنکشن چې دی دا برعکس د هغې په افقي سطرونو کې یا روګانو کې موږ ته کلمې یا هغه څه چې زموږ په کار وي هغه پلټي یا پیدا کوي. د هغې دغه داسې دوستانو فرموله چې د مساوي علامه لیکل کېږي، بیا اچ لوکاپ لیکل کېږي، بیا لوکاپ ویلیو. لوکاپ ویلیو په دې معنی چې یعنې کوم دلته ما مکمل خلاص د هغې لیکلی دی تشریح چې دا لوکاپ ویلیو کوم ویلو یا کوم قیمت یا کوم عدد یا هر شی چې هغه موږ پلټو. ټیبل ارې چې دلته ما د دې خلاص تعریف لیکلی دوستانو. ټیبل ارې یا همدغه قیمت چې موږ دلته دا پیدا کوو د ټیبل یا جدول په کوم ساحه کې پیدا کوو، هماغه ساحه ورته ټاکو. بیا ورپسې رو انډیکس دی، دا قیمت چې موږ لټوو لوکاپ ویلیو دا په څوم رو کې دی، که اول رو یا اول رو دویم دریم په ترتیب باندې. بیا رینج لوکاپ. رینج لوکاپ نه مطلب دا دی دوستانو چې آیا همدغه قیمت چې موږ غواړو دا تخمینی او که دقیق. تخمینی په دې معنی چې یعنې که چېرته هغې ته نږدې وي که نه، او که نه څه چې لیکل شوي هماغه دقیق هماغه قیمت پیدا کړي. راځئ همدغه په عمل ډول په اکسل کې کاروو. دوستان دا زما اکسل فایل دی، یو جدول دی چې په دې کې کمپیوټرونه ماډلونه لیکل شوي، لاندې قیمتونه لیکل شوي. زه غواړم چې دغلته داسې یو فنکشن چې همدغه هوريزونټل لوکاپ یا اچ لوکاپ فنکشن دی هغه دلته جوړ کړم چې دلته زه کله د کمپیوټر یا د کمپیوټر نوم لیکم نو قیمت اتومات ما دلته وښیي. نو دې لپاره زه لازم لومړی مساوي علامه ټایپ کوم، ورپسې اچ لوکاپ، بیا لوکاپ ویلیو یعنې زه چې په دغه سیل کې چې لیکم هغه ماته ټیبل ارې کې دغه زما ټیبل دی یا جدول دی په دې کې دی ولټوي. بیا چې زه دغه کوم قیمت چې په دغه سیل کې لیکم په کوم رو کې ماته ولټوي، په اول کې یا په دویم کې. زه چې نه په دغه دویم کې په دې کې ماته ولټوي، نو زه د رو هماغه انډیکس نمبر لیکم چې هغه 2 دی. بیا ورپسې همدغه قیمت چې زه دلته لیکم دا قیمت چې را پیدا کوي آیا دا تخمیني قیمت وي یا دقیق څه چې زه لیکم هماغه وي. زه چې نه چې دقیق هماغه دی ماته ریټرن کړي یا ودې ښیي. نو زه دلته راځم دوستانو لیکم چې اچ پی د دې کلر چې د سپین دی دوستانو، زه به د دې کلر بلیک کړم. راځم اوس اچ پی 3400 رنګ ورته ورکړو. ورته فرم سره لیکم ډیل 4000 دغه دی. ګورو دوستانو 4000. همدارنګه زه لیکم فرضاً اپل دغه چې $1240 قیمت یې را موږ ته ریټرن کړه. دا و د اچ لوکاپ فنکشن استعمال، تعریف او عملي مثال دوستانو. السلام علیکم ورحمت الله.